بسم الله الرحمن الرحیم. یستفتونک تپوس کوي دوستانا قل الله ورته وایا چې الله یفتیکم حکم کوي تاسو ته فی الکلالتی په باره د میراث د میراث کې ان امرؤن کچری یو سړی هلکه مړ شو لیس له چې نوي داغه ولدن بچي وله اختن او وی داغه مړي و خور فلها نو داغه د پاره نصف نیمه حصه ده ما ترکا داغه مال چې پرې خودلی وي هغه مړي وهو یرثها او دا ورور به میراث وړي داغه خورنا ان لم یکن لها ولد کچری نوي داغه بچي فإن كانت اثنتين پس کچری وی دغه دوانه وارثان دو خويندې فلهما الثلثان نو دغه د پاره دو برخې دو درېمې دي مما ترکا دا غمال نا چې پر خودلی وی مړي وان کانوا اخوه نو کچری وی وارثان ګڼ ورونه خويندې رجالا نارینا و نساء او زنانا فللذکر نو د نارینه د پاره مثل حظ الانثیین پشان د برخې د دو جنکو دا یبین الله لكم بیانوی الله تاسو ته حکمنا ان تدلوا چې ګمران شي تاسو والله بكل شيء عليم او الله په هر یو شی باندې خپوه دی